د کونړ ولایت پیج درې ته راغلی یم او پیج درې ته د ماڼوګي ولسوالۍ کنډګل بازار ته راغلی یم. بازار کې داسې مشهور شی دي. کنډګل بازار کې میان مشهور دي، شین چای مشهور دي، میان یعنې کبان مشهور دي. نور څه شی کنډګل؟ او 12 ټولګي پورې کوي. اصلي د کوم ځای اوسېدونکي باشنده له کوم ځای دي؟ د همدې درې پیج ولسوالۍ ولد د کلي اوسېږي. کنډګل دا خو ماڼوګي ولسوالۍ. ماڼوګي ولسوالۍ خو عموماً کې بیا دا درب پیج درې. نو لوبې ډېرې دي خو مشهور لوبې ته والیبال دی او دا کرکټ دی. دغه دوه لوبې داسې ځایونه شته په کنډګل کې چې ځوانان پکې دا مو کومه وسله جوړه کوي؟ دې ته امپور وایي، دا نجاران یې جوړوي. تا خپله جوړه کړې که نه دا بل یو نجار جوړه کړله. سلامونه احترامات مې ومنئ درنو لیدونکو، هیله لرم ټول به راته روغ او جوړ یاستئ او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. نن هم د کونړ ولایت پیج درې ته راغلی یم او پیج درې ته د ماڼوګي ولسوالۍ کنډګل بازار ته راغلی یم. فلحال د کنډګل بازار کې ولاړ یم چې دلته غواړم تاسې ته یو تفریحي مزاحي او داسې یو خپرونه جوړه کړم تاسې ترې خوند واخلئ. په کنډګل بازار کې د اټیوالو سره، د کنډګل د اوسیدونکو سره، د ماڼوګي ولسوالۍ د اوسیدونکو سره، د مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې کوم. هیله ده طرفه یو ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، دلته یو ورور مې تر څنګ ناست دی، دې سره خبرې کوم. السلام علیکم. جوړ تازه ښه ست د خیر بخیر علي ورور څنګه ښه؟ نوم محترم دې راته ووایي. شاکر الله. شاکر الله کاکا دا راته ووایه چې د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ اصلي اوسېدونکی هم د دې کنډګل یم. کنډګل یې؟ دلته په څه کارونو بوخت دي؟ بس دې ځای کې هم دغه د لرګو ټل دی، هم دې ته ناست دي. د کومو لرګو؟ دغه سوخ لرګو ټل دی. څنګه کاروبار مو څنګه روان دی؟ کاروبار ډېر خراب روان دی، کته د خلکو بند کړلو. سوخ لرګي هم بند کړل؟ سوخ لرګي هر څه بند کړلو. بس دلته بیخي خیر دی که نه ولي نو د ښکته نه څوک نه راځي اوس لرګو پسې؟ چې راشي بس ښکته یې نه پرېږدي. غیر قانوني ده چې؟ غیر قانوني ده. نو غوښتنه مو څه ده چې څه وشي باید؟ غوښتنه همدا ده چې دا خلک موږ ته دا لرګي خوشي کړي او زموږ د بازارونه او د عوام چې دی لرګي خوشي کړي، بیا خو نورو ولایتونو ته ځي، د کونړ ټوله سرمایه د باندې ځي که نه؟ نه ځي دا خو زموږ دې همدې کلو ته دغه کېږي، توزیع کېږي، هم نه پرېږدي. دلته داخل په کنډګل کې هم بند دی که دلته آزاد دی؟ نه دلته خو آزاد دی. دلته کار څنګه دی؟ دلته څوک نه اخلي، دا ټول دغه غریب خلک دی. دلته بیا خلکو ته نږدې دي، هر څوک ځان ته خپله همدغه دی نه زه همدغه لمن نه راګوزوي نه. ډېره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، د شاکر الله کاکا خبرې تاسې واورېدې. مخکې ځو د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو، د اټیوالو سره غږېږو، مختلف قسمه خلکو سره غږېږو. دا د کنډګل بازار دی او د کنډګل خلک مینهناک او خواږه او پښتانه خلک دی. تاسې به ډېر اورېدلي مې په اړه باندې. بیداره دلته ورځو، دې ځای کې یو څو مشران دي، دوی سره به خبرې وکړو. سلام علیکم کاکا، اجازه شته؟ السلام علیکم. څه حال دی مشره؟ ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ خیر یې؟ ته اوس ستړی مه شې وروره. مشره نوم محترم دې راته ووایي. زما نوم غلام احسن. غلام احسن کاکا، یو ناڅاپه راغلو، بخښنه کوه. وروره ښه. دا راته ووایه چې کاروبار دې څنګه روان دی؟
ښه دی بد خو نه دی الحمدلله ښه دی ښه روان دی داخل نوتی شو نږدې نه ول لیدلی نشي نوتی درنو لیدونکو دغه کاکاجان چې ماشین لري غنم او جوار البته وړه کوي ته راشه کاکا خپله راشه راځه دغه د وړو ماشین دی چې دلته پکې غنم یا جوار وړه کوي او د دې کلي خلکو ته ورکوي کاکا جانه دا راته ووایه چې په دې ورځو شپو کې د کار څنګه روان دی ښه دی ښه دی ګزاره کوي نو هلکې دانې راوړي او وړه کوي او خبره روزګار دی روان دی څه کال د خلکو حاصلات څنګه و تاسې ته کار ډېر راغلی یا لږه نو مزه سږ کال نشته دی دغه سوي دي غنم او حاصل مزه نشته علت یې څه دی بارانونه ونه شو یا بارانونه نه وچکالي وه وچکالي او مرضونه خو په درس کې بارانونه روان اوس بارانونه دی خو اوس فایده نه کوي نو ځکه چې جوار خو کېږي دلته جوار کېږي چې بارانونه وي او دغه نه وچکالي نه وي دغه اوس چې دا بارانونه وشو جوارو ته خو بیا کوم زیان نه وي رسولی نو رسولی دی دا اوس جاکړې لږ دغه یې وواله او دغه تاسې خراب کړي جوار دلته چې جوار یا غنم وړه کوئ په څه حساب یې وړه کوئ خلکو ته موږ اخلو دغه خپل حساب ته اخلو نه لکه نغدې پیسې ته اخلئ غنم ته اخلئ جوار ته اخلئ جوار ته اخلو 100 روپۍ راکوي یا جوار راکوي نو اگر د ژوند ورځې چارې پېښې مخ ته ځي او ګزاره کېږي څه ټکه ټکه ګزاره کېږي په کنډګل کې یوازې ستا ماشین دی که نور هم شته دلته شته دی ماشینونه ډېر دي غالبا څومره دی درې څلور دانې دي بیا خو ډېر دي که نه نو په دې کې به کار ستا ښه رواني دی ګزاره کېږي نو اخبار خپل دغه ته اخلو نور خو خلکو دغه یې اوسېدونکی له کوم ځای کنډګل کنډګل یې هم د دې ځای باشنده ډېره مننه کور دې ودان ډېره مننه درنو لیدونکو دا کاکاجان تاسې ولیدل چې د ماشین لري جوار یا غنم وړه کوي نو ځو داخل بازار ته بیرته ورګرځو د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو کور اعلان ډېر د دې انګر نمبر کوله ورنه درنو لیدونکو تاسې دا ګورئ د کنډګل بازار دی چې مختلف قسمه هټیوال پکې دي پلورنځي پکې دي او داسې ډېر جالبه شیان دلته بیا نجاري بیخي ډېره ده دلته د هغه څوک چې ودونه کوي حتما د کنډل هرې ساحه کې چې وي دلته یو ځل ځان رسوي تر څو د خپل واده لپاره ارمارۍ او تخ او داسې نور شیان جوړ کړي او ورځو هغه هم در باندې وینو ډېر لوکس لوکس شیان نجارانو جوړ کړي وي چې د نږدې نه ورسره خبرې هم کوو او هغه هم په تاسې وینو نو تاسې را سره تر پایه ملتیا وکړئ نن د کنډګل بازار در باندې ټول وینم ایداره داسې ونیسه ځه درنو لیدونکو دلته یو پټوړو والا دی او چیو والا دی دې سره خبرې کوو چې دی راته څه سلام علیکم کاکا اجازه شته کاکا موږ ته اجازه ده فقط یو څو خبرې کوو البته که ته وخت ولري سلام علیکم صحت دی صحت دی ښه دی کار دې څنګه روان دی کیمرا خو یو خبرې وکړم نو چې کیمرا هم بنده کړه بیا خبرې نه کېږي ها فقط دوه خبرې م کولې دومره سخته خبره نه ده کیمرا بنده خبرې سره وکړم ښه دوستانو وایي چې د کمرې مخې ته نه غواړم راشم په هر حال زه له بل کوم دوکاندار سره به وغږېږم دغه د کنډګل بازار دی چې
داسې مختلف قسمه خلک پکې دي. کوښښ کوو چې یو څو سپین ږیرو سره داسې د مختلف قسمه خلکو سره وغږېږو. دلته یو مشر دی، دې خوا ته ورځو، خدای دې وکړي چې دویم انکار ونه کړي. سلام علیکم کاکا، اجازه شته؟ سلام علیکم، ستړی مشه، صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ نوم محترم دې راته ووایي. سهیل احمد. سهیل احمد. قاري صاحب محترم دا راته ووایه چې د ساعتونو کاروبار څنګه روان دی؟ ښه دی الحمدلله، بد نه دی، ګزاره کوي. او اصلي اوسېدونکی د کوم ځای؟ د دې کنډاګل اوسېدونکی. کنډاګل اوسېدونکی. ژوند ښه تېرېږي په کنډاګل الحمدلله، کې؟ بیخي ښه دی، ګزاره کوي. د کنډاګل وضعیت څرنګه دی؟ تر دې دمه ښه دی انشاءالله، بد نه دی، ګزاره کوي و بیخي. دلته کوم کاروبارونه داسې ډېر کېږي؟ دلته خو تر اوسه لرګي کاروبار ښه و، کونړ کې لرګی ډېر دی، نور کاروبارونه نشته، تجارتونه کمزوري دي. په کنډاګل بازار کې داسې مشهور شی دی؟ کنډاګل بازار کې میان مشهور دی، شین چای مشهور دی، او میان یعنی کبان مشهور دی. کبان. نور څه شی کنډاګل کې؟ او په کنډاګل یا په ماڼوګي ولسوالي ده که نه؟ ماڼوګي ولسوالي یا کنډاګل کې کوم قومونه ډېر اوسېږي باشنده د کنډاګل یا د ماڼوګي ولسوالي؟ بس دلته صافي دي په اکثریت باندې، زیاته برخه یې صافي دي؟ ټول بس په اکثریت صافي دي. بل کوم قوم په کې؟ دلته کونړ کې شته دی، خو ماڼوګي ولسوالۍ کې په اکثریت صافي قوم دي. د چپړو کاروبار څنګه روان دی؟ ښه دی الحمدلله، بد نه دی، ګزاره کوي. دا د کوم ځای راوړي؟ ننګرهار یې راوړي او که د اسداباد ښار؟ ننګرهار نه، په اکثریت یې ننګرهار نه راوړي. ته خپل ځای پسې کو بل څوک؟ خپله زو به هلته نه خو راوړي. دلته بیا واره کوي دلته؟ بس یو 100 روپۍ 10 روپۍ پیدا کوي په یو جوړه کې؟ یوه جوړه کې. نو د ورځې غالبا 4-5 جوړې 5 جوړې خرڅي کله ښه دی. او ساعتونه څنګه دي؟ ساعتونه هم دغسې بس ګزاره کوي. ساعتونه خو خوندور ساعتونه هم دې راوړي دي. دا ساعتونه له کوم ځای راوړي؟ دا هم ننګرهار نه راوړي. دا هم ننګرهار نه راوړي. دغه شین ساعت چې معلومیږي دې خوا به یې لاره راشه، دغه ساعت قیمت څه شی دی؟ دا ورکوي 100 روپۍ. دا 100 روپۍ. او زنانه‌یي ساعتونه هم دي فکر کوم که نه؟ او نارینه هم دي. ډېر ښه. قاري صاحب محترم، خدای دې وکړي کاروبار دې لا پسې ښه شي. ډېره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دغه قاري صاحب خبرې تاسې واورېدې. زه د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو. د قاري صاحب په وینا چې په کنډاګل او ماڼوګي ولسوالۍ کې یوازې او صافی یا پیژوال چې ورته وایي، خو عموما په صافو مشهور دي. صافی قوم ډېر زیات اوسېږي او د دې ځای باشنده دي. په کنډاګل بازار کې او په کنډاګل کې مشهور یې به د کونړ یا د پیج درې وړوکی سیند، څوک ورته د نورستان سیند وایي او څوک ورته د پیج درې سیند وایي، چې ډېر مشهور کبان لري یا میان، یا دلته ورته خلک میان وایي، خو په عموما کې کبان یې ډېر مشهور دي چې وطني کبان دي. دلته یو ورور دی، دې خوا ته ورځو، دې سره خبرې کوو. سلام علیکم وروره، اجازه شته؟ مونږ ته به اجازه یې؟ ستړی مه شه، څه دی صحت دې ښه دی؟ قاري صاحب ښایي دوکاندار ته خپله یې که هغه دی؟ نوم محترم دې راته ووایي. نوم مې لقمان دی. لقمان دا راته ووایه چې کاروبار څنګه روان دی؟ ښه دی؟ بس ښه دی، ګزاره کوي. مخکې پرتله داسې را مخکې شي، مخکې پرتله اوس لږ کمزوری دی، ښه دی، ګزاره کوي. نور څه مصروفیت هم لري که یوازې صرف همدا دوکانداري کوي؟ پلورنځی لري. هو. زده کړې مو کړي؟ 12 ټولګي پورې مې کړي. 12 پورې. اصلي د کوم ځای اوسېدونکی، باشنده له کوم ځای وي؟ د همدې درې پیج ولسوالۍ کولک د کلي اوسېدونکی. کنډاګل. دا خو ماڼوګي ولسوالي. ماڼوګي ولسوالي. خو عموما کې بیا دا درب پیج درې. دا راته ووایه چې موږ خو مخکې د خلکو نه پوښتنې وکړې، په کنډاګل کې مشهور څه شی دی په بازار کې او داسې نور؟ بس همدا صنعت کارونه، لرګی دی او دا دوکانداري هم نور چې نور داسې دغه دلته نشته. دلته ځوانان په کومو لوبو بوخت دي ډېر؟ بس د بېروزګارۍ وجې همدغه په نشه یي توکو او په دې شیانو اخته دي.
نه نشهي توکو نه علاوه کوم کرکټ فوټبال کېږي خو والیبال داسې دغه د میدانونو دلته نشته دی داسې دودیزې لوبې نشته نشته تاسې خپله چکر ورته چې ځئ د کنډګل نه د باندې ځئ که په کنډګل کې داخل کنډګل سیند غاړې په لارې یو ځای ته بل ځای ته ځو کله تفریح وخت کې د جمعې په ورځ رخصت وي که بعضې د رخصت وي بعضې نه موږ خپله رخصت نه کوو جمعې په ورځ زمونږ خپرونه تفریحي ده البته د نورو مشرانو سره هم خبرې وکړي خو ته ځوان یې راځو له تا یا ټوکه ورو یا یو شعر اورو دغه کې خو باقي شوی نه یو خو باید ووایي نه باقي به شي دغه کې هم باقي شوی ډېره مننه ډېر مودان سلام ډېره مننه درنو لیدونکو د لقمان خبرې هم تاسې واورېدې د رخت پلورنځی لري وایي چې کاروبار تر دې دمه ښه روان دی زو د نورو اټیوالو سره هم خبرې کوو زیات بیا اټیوال دي نو کوښښ کوو چې د نورو اټیوالو سره هم خبرې اترې وکړو دا خوشحاله دې کوڅه کې ستاوي درنو لیدونکو دلته بیا زیات شمېرې د لرګو پلورنځي دي چې مختلف ډول شیان یې جوړ کړي دي دلته یو ورور دی دې سره غږېږو سلام علیکم وروره اجازه شته ستړی مه شي الله دې عزت وکړي څنګه نوم محترم دې راته ووایي نوم مې شاکر الله دی ورونه شاکر شاکر الله د کنډګل الله دا راته ووایي چې کاروبار څنګه روان دی الحمدلله په دې سات شکر دی ښه روان دی کار اصلي د کنډګل اوسېدونکی اصلي کې د کنډګل اوسېدونکی یم ورور په کنډګل کې ځوانان داسې په کومو لوبو بوخت دي راته ویلی ځوانان لوبې ډېرې دي خو مشهورې لوبې دلته والیبال دی او دا کرکټ دی دغه دوه لوبې سره داسې ځایونه شته په کنډګل کې چې ځوانان پکې تفریحي لوبې وکړي نشته دلته زموږ ځایونه نشته د لوبو دپاره حکومت هم دلته کوم ځای نه جوړ کړی بس خپلو هلو ځلې کوي او ځای برابروي ځان له کاروبار څنګه روان الحمدلله په دې سات شکر دی ښه دی سات هم تېر دی ستا په پلورنځي کې داسې څه شی ډېر خرڅېږي زموږ په پلورنځي کې عطر ډېر خرڅېږي او تیل خرڅېږي نکریزې شامپو دغه شیان سره دی د کنډګل اوسېدونکی یې کنډګل اوسېدونکی زموږ خپرونه تفریحي ده راځو له تا به یو جالبه خاطره واورو جالبه خاطره خو وروره زموږ زندګي ټوله جالبه خاطرې دي خو تېر دغه نظام کې جالبه خاطره دا ده جمهوري نظام کې چې کله به طالبان نه ډزې به شولې نو موږ به دا دوکانونه خلاص پرې اخیسته وس داونه مو ایستله دوکانونه به سر به مطلب خپل سر هم خالي وس دغه تکو امنیت تکو نور به بس نر سړی باغ و چې ځان مې د بازار نه ویسته دوکان نه خو بس شی نه څه باندې لګه کېده بس هر څه محفوظ پراته و خالي دا و چې موږ به یېرېدلو مرمۍ به لګېدلې نو بس داونه مو ایستل د بازار نه همداسې به خلاص وم دوکانونه پرې اخیستل نر سړی باغ و چې ځان به یې ویسته ځان به یې دغه زده کړه مې کړي زده کړه مې کړلې وه بس پروتیز مې ویلی غاښونو او ډاکټر مې په خپل د غاښونو په بدبختانه چې غاښونو کاروبار دلته یو کلینیک شته دی غاړه او بس ما هم ته انشاءالله تصمیم نیولی دی زم د غاښونو کلینیک ځان خپل پلورنځی په کلینیک بدلوي دا پلورنځی او بس ورور مې راغواړم دلته هلته به مې ورور ناست وي او ځان ته د غاښونو کلینیک جوړوم انشاءالله الله تعالی دې وسه او توفیق درکړي ډېره مننه کور مو ودان ته سلامت اوسئ درنو لیدونکو شاکر الله ورور خبرې هم تاسې واورېدې وایي چې پلورنځی لرم شکر په دې ورځو کې کاروبار هم ښه روان دی وخت زندګي مو پې تېرېږي داسې زو دلته یو څو ورونه ناست دي چې دوی نجاري کوي دوی سره خبرې کوو سلام علیکم ورور اجازه شته نوم محترم دې راته ووایي ورور نوم مې ذبیح الله دی ذبیح الله دا پلورنځی ستا دی دا به د دې ملګرو زما هم دی د دین دی ستا کوم یو دی زما هغه دی خواته دې ستا پلورنځي ته به ورشو صحیح ده
کاروبار څنګه دی؟ کاروبار ښه دی؟ کاروبار الحمدلله ښه دی تر اوس وخته پورې. او دغه شیشه ده که نه؟ د شیشې دپاره د فریم ساز کړی او شی کور دی مکمل لوک چوکاټ. او دا مو کومه وسله جوړه کړې؟ دې ته امپور وایي دا نجاران یې جوړوي. تا خپله جوړه کړې که نه دا بل یو نجار جوړه کړل مو کې راوړل. او دغه قیمت څه شی دی؟ د دې قیمت مختلف دي 400 450. دا اوس په ورځو کې آزاد دي چې څوک نو عام نور لرګي آزاد دی خو لکه دام دي شي یو کدو که یو دانه نیم داسې کیدی شي څوک میلمه راشي نو وړلی شي ځان سره. ډېر نه شي لکه زیات نه شي وړلی. داخل نه وځو راځه چې نور داسې کوم جالبه شیان چې ستا سره پلورنځي کې ډولي هغه موږ ته نو جالبه شیان دا دي لکه د قرآن شریف ډکسونه شو دا کولاویږي بندېږي که وایې چې کولاوې کومه ته بند دې کوم هم ستا خوښه. کولاو بندې کې هم بده نه ده. په زحمت کېږي بخښنه به کې. تاسو مېلمانه یاستئ راغلي یاستئ او دا زموږ د لاسو محنت دی ورو بس کور مودان تاسو ته به موږ وښیو. دا دقسې لکه په دې طریقه باندې کولاویږي بیا چې کله پې تلاوت وکړې بېرته بیا داسې بند کړې او قرآن شریف به راوالې بېرته دې په داخل کې کېږدې بېرته بیا بند کړې. قرآن شریف هم پکې محفوظ ساتل کېږي او تلاوت هم کولی شي. پاس پې تلاوت کېږي بیا به کلاو کې منځ کې به قرآن کریم کې دی محفوظ. او دې چې دا چې جیکونه دي لکه دام ساخت دی دا هم د دې ځای نجاران جوړوي. دغه فیلو کې چې څکل کېږي دا لکه نمایش له خلک وړي شوشا دپاره چې پراته المارۍ کې څوک استعمالوي څکل کېږي یا نه استعمالولی شي. لکه دا لرګی داسې دی چې دا صحت ته نقصان نه رسوي. د دې خوند چې کوم دی که نه لکه کوم نقصان نه لري. دی بیا قطکي میزونه دي کولاویږي بندېږي که وایې چې کولاوي کوم ستا ته مشکل نشته. راته وښایي د دې تر کولاو څه شي هغه راته وښایي چې کاغذ دې مصرفېږي. نه څه مشکل نشته دی کاغذ مو سره ډېر دی دام ریل دی د قرآن شریف دې باندې تلاوت کولی شي. لکه دا کولاو دی دا ډیزاین دی دا هم د قرآن کریم دغه دی د تلاوت ریل دی. او د دې بازار څنګه؟ نو بازار خو داسې دی چې لکه ته راغلی یو دانه دې وړې بل راغلی وړې بس داسې تحفې په شکل باندې کنان ته راشي دې ځینې وي. داسې څوک نه راځي چې نوی اخلي اخلي راځي خلک ډېر واخلي نه ډېر خو مدرسې ته لکه جومات مدرسې ته خو آزاد دي خو لکه ډېر چې څوک یې بیا نه پرېږدي دا لکه وټکور کې هم نه پرېږدي چغان کې هم نه پرېږدي. مشکل تاسې ته تاسې ډېر مصرف کړی که نه دا نو تاوان نه دی. نو ښکاره خبره ولې تاوان نه دی لکه دولت کې نو نظام دی نظام چې څه هغه به مني. او دغه ټیمپیس یا ساعت دغه راته لږ وښایي چې دغه ساعت ډېر لوکس راته ښکاري. دا ټیمپیس دا لکه دلته نه جوړېږي. دا چېرته جوړ دا د پاکستان نه بېلټې کېږي راځي. دلته نه دی؟ دا د دې ځای ساخت نه دی. او هغه دا هم دلته مونږ جوړو. دغه لږ راواخلي دا به دې ډېر مخکې م جوړ کړی. د دې وخت کېږي دا جمهوریت کې لکه یو سرباز هغې جوړ کړی هغه نشته تللی به دی هلته پروت دی پیسې زمونږ لاړلې هغه هم داسې لاړ هلال او واحد یعنې د جمهوریت ټاپه هم پرې لګولې دا جمهوریت کې جوړ شوی و جمهوریت هغې څه ټیم چې جمهوریت نظام هغه کې جوړ شوی هغه سرباز لاړ دی دلته پاتې شو زمونږ پیسې هم یې وړې. نور داسې څه در سره دی چې موږ یې خپل لیدونکو د شوق ودانۍ راواخلې ما خو تا ته مختلف قسمې ودانۍ دې هم جوړې کړي. لکه دا مې ودانۍ صحیح شوم دا مې یو ډیزاین دی. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ دا د کمرګل بازار کې نجاران ورونه داسې د افغانستان جوړښت دی او بیا د کمرګل جوړښت دی د کونړ نو واقع ډېر خوندور دي. په ډېرو ځایونو کې چې زه ګرځېدلی یم هغه ځای کې چې د لرګو کمبودات دي د داسې شیانو ډېر خلک ارمانجن دي خو د هر چا ته نه میلاوېږي همداسې ده که نه صحیح خبره ده روغ د کونړ لرګی چې دی ډېر نوم لري او بل ښایست لري. کونړ په لرګي کونړ دی او په نیالګو کونړ دی. لرګی پرېمانه لري خو که ښه استفاده ترې وشي
ها خو دا به خپله کېږي چې زه یې وانه وخورم ماتې نه کړم دا څه شی دی دا خو دې ته سګرټ دانۍ وي دا سرګرد لکه ډېرې له میلمه راشي ایره میره پرې دغ کوي او بل دې قندانۍ له بورب کې چې اچول کېږي استعمالېږي لکه استعمال لپاره دی دغه قندانۍ ده دا داسې ځان ته خرڅوئ که دا نور ځان بل ته سامان یې خرڅوي خرڅوئ نه دا ځان له به څوک یوه دانه اخلي څوک دوه اخلي او دا هسې نمایش دپاره یې کوي استفاده هم ترې دې نه کېږي استفاده کېږي هېڅ مشکل نشته دی ګیلاس دی دې نه هم استفاده شي اوبو کولی ګیلاس دی دا خو په ده کې چې اوبه واچوې د لرګي خوند نه نو ما خو تا ته مخکې ویلې چې کونړ لرګی چې دی دا صحت ته نقصان نه رسوي لکه خوند هم لري لکه د دې خوند چې دی دا لکه نقصاني نه دی بل نمایش دپاره خلک وړي چې مطلب دا کونړ ته تللی وم دا مې راوړه یو سیمپل د دې ځای نه ویسي لکه دې دپاره اکثره شو شا دپاره المارۍ کېږدي او مطلب د ښایست غټې المارېګانې نه جوړوئ غټې المارېګانې اوس لکه موجوده خو ګمرک آزاد شوی دی دا څه سامان چې وو هغه لا اړو وته خو ډبل بیټ یې خوا موږ سره شته دی دغه تخونه به وګورو تخونه شته دی خوا دوکان کې هغې ته به ورشو. او راځئ دغه تخونه دي که نه دغه تخ به وګورو درنو لیدونکو دغه تخ هغه څوک چې نوي ودونه کوي دلته راځي او دغه استادانو دغه کاریګرو دغه ډول تخونه جوړوي او خپلې خونې لپاره یې وړي واقع چې ډېر خوندور دي د دې قیمت څه شی دی وروره دې سره یو سینګار میز یوه سره بکسۍ او بغیر د سینګار میز څو کالي مو کولی شو ورکو بیا تقریبا 9000 10,000 روپۍ قیمت لري بیا سینګار میز چې ورسره 15,000 14,000 روپۍ لکه هغه خپل قیمت دا د یو سر تخته ده او فکر کوم دا د بل سر ده که نه دا د بر سر تخته ده او دا د کوسر لنګې تخته ورته وایي دا د هغې تخته ده دا بیا وروسته نټ بوټ کېږي فټ کېږي هغې کابلې دي دا دې ته خپل بازوګان لګېږي بیا وروسته فټ کېږي او دغه سینګار میز دی دا سینګار میز د دې کټ نه د دې کټ سینګار میز هغه یو دی لکه کم شیپ کې چې ډبل بیډ جوړ دی په هغسې اوسه سینګار میز جوړ دی او دا سینګار میز دی بل یو دی دا سینګار میز چې دی دا د هغه یو ډبل بیډ دی اخوا پروت دی ښه دا هغې دی دا د هغه ډبل بیډ سینګار میز دی او تاسې سره داسې خوندور تخت شته چې چارو ته فرمایش درکړلی او تاسې پرې خواري هم ډېره کړي او خپل هم تاسې هم ډېر خوښېږي لکه شته موږ سره هغې ته ویلی کټ وی دې سیټ ته پراته دي هغه به موږ ګورو ها دا د اویلی کټ که نه او دې ته ویلی والا کټ وی په دې ډېر کار هم شوی دی که نه نو لرګی هم په دې ډېر مصرفېږي بل هغه کاریګر وخت هم پرې لګېږي او بل دې کې صفا لرګی لګي لکه خنډ نه مني د دغې قیمت نرخ څومره دی د دې قیمت لکه نن په دې اوسني بازار کې دا 6,000 روپۍ قیمت لري ورسره د سینګار میز دې سره خپل سینګار میز دی او سینګار میز یو سره بکسۍ لکه دا 3 وانه شیان په 6,000 روپۍ باندې دي واقعیت خوندور شیان ستاسې په پلورنځي کې موجود دي ډېره مننه ورور کور مو ودان سلامت اوسئ چې له موږ سره په زحمت شولئ الله هم خوشحاله که او تاسو هم خوشحاله اوسئ چې راغلی دونه وخت هم موږ له راکړه وخت هم خراب که خوشحاله او آباد اوسئ کور مخ هم خوش ډېره مننه سلامت اوسئ درنو لیدونکو دا و د کندګل نجاري چې تاسې را سره نږدې نه مختلف ډول شیان ولیدل نو د زبې استاذ په پلورنځي کې تاسې مختلف ډول شیان ولیدل نور مخکې هم ځو چېرته ځئ له موږ سره ملتیا وکړئ
قدرمنو لیدونکو دغه د کنډګل بازار و چې تاسې د نږدې نه ولیدو. موږ د نجارانو سره د هټیوالو سره مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې وکړلې چې ډېر خوندور بازار و، مختلف شیان پکې وو. همدارنګه په ډېرو ځایونو وګرځېدو. نو دا مخامخ چې معلومیږي دا د کونړ لوی سیند دی او څوک ورته د پیج درې سیند وایي او څوک ورته د نورستان سیند وایي. سرچینه د نورستان نه ده او راغلی د نورستان نه دی، خو د پیج درې په سیند مشهور دی او د کونړ کوچنی سیند ورته ویل کېږي. بیا په عموما کې د کونړ کوچنی سیند ورته ویل کېږي. دا د کونړ اسداباد ښار کې د کونړ د لوی سیند سره یو ځای شوی دی چې د دې سیند ډېر خوندور کبان هم دي. خو متاسفانه چې اوس دې ورځو شپو کې بارانونه دي. موږ هم نن په ډېر یو خوندور باران کې راغلو، یو څه خو یې لامده هم کړلو. چې سیلابونه دي نو کبان نه نیول کېږي، په دغه خاطر رستورانتونه او هوټلونه بند دي، تړل شوي دي، ځکه چې کبان نه نو هوټل بیا نو څه کوي. همدارنګه دا خوندور کورونه دي، غرونه دي چې د ماڼوګي ولسوالۍ کنډګل په سیمه کې موجود دي. ډېره یو ښکلې فضا ده، ډېره یو ښکلې منظره ده. تاسې دې طرف ته دغه منظره وګورئ، د کونړ کوچني سیند تر څنګ په کنډګل کې دغه څومره لوکسه منظره ده. په کونړ کې بیا عموما خو ډېر اوچت غرونه دي چې تاسې دغه مخامخ غر البته یوه بیلګه ده. تاسې دغه غر ګورئ څومره اوچت غر دی او ډېر لوی غرونه دي، ښکلې منظرې دي. د کونړ کوچنی سیند او د کنډګل سیمه بازار دغه تر څنګ پراته دي. ډېر یو ښکلې او لوکسه سیمه ده. واقعیت چې په زړه پورې موسم دی دلته او بارانونه خو بیا خوندور بارانونه هم کېږي. نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضورو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې زه سهار ارمان د خپل کیمرامین کرام الله بیدارزي سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغه موږ پاک څښتن تعالی سپارم. اللهم ملګری د سوکاله و آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.